سلامونه او نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. راځو نن یو مهم کار ته څنګه کولی شو له سی ډرایو سره ډي ډرایو مرج کړو، یوځای کړو. د دې لپاره به باید لومړی تاسو دغه ډي ډرایو کې ډیټا باید ونه لرئ، دا باید خالي وي. نو سی ډرایو تاسو ډک وي، سپیس نه وي پکې. د دې لپاره تاسو ډي ډرایو مرج کوئ یا یوځای کوئ ورسره. نو راوستئ دلته به ولیکئ یا پارټیشنز. کله چې تاسو ګورئ یا پارټیشن وکړئ نو دلته راځي د کریټ انفارمیټ هارد ډیسک پارټیشن، دا باندې به کلیک وکړئ. او دا هم یوه طریقه ده. بله طریقه تاسو داسې هم کولی شئ چې مای کمپیوټر باندې کلیک وکړئ، راسئ منیج ته. تاسو کولی شئ ډیسک منیجمنټ ته راسئ، دا تاسو ته پارټیشن خلاصیږي. نو ډي ډرایو کې تاسو باید ډیټا ونه لرئ. نو راځو په ډي ډرایو باندې رایټ کلیک او ډیلیټ والیوم. دا والیوم به څنګه کوئ؟ ډیلیټ به کوئ، یس، او بیا هم یس. ګورئ انلوکیټډ څه دا اوس موږ غواړو چې له سی ډرایو سره څنګه کړو؟ یوځای یې کړو. دویم به په سی ډرایو باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به راسئ ایکسټینډ والیوم، نو دا به ایکسټینډ کړئ. نیکسټ او دغه د ډي ډرایو سپیس به څنګه سي سی ډرایو ته څنګه سي اډ سي. نیکسټ اینډ دین فینیش. ګورئ سی ډرایو له موږ سره څنګه څه زیات څه 253 جی بي څه. اوس دا بندوو. اوس مای کمپیوټر خلاص کړئ. وګورئ چې سی ډرایو تاسو ته زیات شوی ده که نه زیات شوی. نو دا و د پارټیشن. دا یوه لنډه طریقه وه. دا زموږ ویډیو ستاسو خوښه شوي. د راتلونکي لپاره بیا هم تاسو ته نور ویډیوګانې جوړوو.